تازه او خطرناک خبر پاکستان چرته قومي مشران غوښتي او څنګه د افغانستان خاورې لاندې کولو ته چل جوړ کړی. سلام ستړي مشئ. پاکستان زموږ په ګاونډیو کې هغه هیواد دی چې تل یې افغانانو ته خوله وراچولې، زموږ خاورې او زموږ ولس ته یې سپک کتلي او د افغانستان ملي حاکمیت یې نه دی منلی. که څه هم اوس افغانان د پاکستان پر رذالتونو پوهیږي، خو د پاکستان بخت بیا دلته بیدار دی چې لا هم په افغانستان کې ګڼ لاس پوسې لري او د خپلو منافقتونو ترسره کولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي. تازه خبر دا دی چې پاکستاني پوځیان د کندهار سپین بولدک ته نږدې ډیورنډ فرضي کرښه کې ځای پر ځای شوي. سرچینې وایي زیات شمېر پاکستاني پوځیانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ سره نږدې ډیورنډ فرضي کرښه کې ځای پر ځای شوي او پلان لري چې په دغه سیمه کې ښارګوټی جوړ کړي. د کندهار ولایت ځایي خبریالانو د ځایي سرچینو له قوله ویلي پاکستان دې غاړې ته د خاورې د لاندې کولو ګامونه اوچت کړي. د سیمې اوسیدونکو په خبره چې پاکستاني لوري 10 ورځې مخکې د سپین بولدک ولسوالۍ دې غاړې ته د زاړه کلي خلک ورغوښتي وو او په دې برخه کې د همکارۍ په بدل کې د امتیازاتو او خدماتو ژمنه ورکړې وه، خو د کندهار ځایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو موږ باوري یو چې د کندهار غیور ولس به د پاکستان په خبرو ونه غولیږي. همدا مو وطن دی چې څه وي او کنه ژوند به پکې تېروو. د افغانستان د خاورې لاندې کولو لپاره هېڅ امتیاز د منلو وړ نه دی او بل نوره خاوره خو پاکستان ته هسې نشو ورپرېښودلی، بلکې د ډیورنډ ورهاخوا خاورې له دعوې هم نه تېرېږو. په هر حال تاسو دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ او ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.